عرض مې دا ده چې ما مخکې هم په دې ارتباط ځواب وایو که دا نوې مرکه نو تاسو مخکنی په دې کې نه ثبت کړی نو اجازه راکړئ زه پیله شروع بله نوې ده مهرباني نوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. نن مازدیګر ښاغلی کرزي ټلیفوني تماس نیولی و او ویل چې که دغسې درې اړخیز یو حرکت پیل شي د سولې لپاره درې لوري په دې کې شریک وي د نوم په ارتباط هم دوی فیصله کړې وه اعلامیه یې ماته رالېږلې وه ما ولې صبر وکړئ څو ساعته مې هغوی په انتظار کې پرېښودل بالاخره مې ورته وویل صحیح دی که تاسو مفید ګڼئ تاسو اعلامیه ورکولی شئ خو دا ایجابوي چې موږ مخامخ تفصیلي په دې باندې بحث وکړو دا شورا د څه لپاره هدف یې څه دی طرح یې څه اوس یوازې یو اعلامیه ورکړل شوې ده او د اعلامیې محوري مطلب هم دا دی چې سوله غواړو او په دې ارتباط موږ له هر چا سره ملګرتیا ته چمتو یو. یعنی تر اوسه پورې جزئیات لکه چې تاسو ویل تر اوسه پورې جزئیات نه دي معلوم چې دا شورا څه به کوي او د واک د لیږد خبره هم چې کیږي دا هم ستاسو دنده ده چې د واک په لیږد کې برخه واخلئ چې طالبانو ته ولیږدي. اصلا په دې ارتباط هیڅ بحث نه دی شوی. بل خبره دا ده چې د واک مې دا ده په دې اجازه راکړئ زه وضاحت وکړم چې اوس مسله د اقتدار د لیږد اصلا منتفي ده. تاسو ته وضعیت معلوم دی چې دلته څه تېرېږي نور اشرف غني دلته نشته او نږدې په اصطلاح د شاوخوا شخصیتونه هم نور نشته نور نه د کابل حکومت سره د مذاکراتو موضوع مطرح ده دا منتفي شوی او نه مسله د اقتدار د لیږد د کابل حکومت کوم بل حکومت انتقالي حکومت دا مسله هم نور منتفي ده. نو چې داسې د طالبان خو اوس وبخه حکمتیار صاحب طالبان خو اوس وایي چې د دوی لپاره د لیږد خبره مهمه ده. د طالبانو ویان موږ ته وویل په مرکه کې چې دوی د افغانستان د حکومت سره یا په اصطلاح د پخواني حکومت سره که ورته ووایو خبرې روانې دي چې واک په سوله ییز ډول ولیږدي. نو که چېرته دا خبره ستاسو په شورا کې نه ده نو ستاسو د شورا وظیفه څه ده بیا؟ دا خبره خو د پرونو د ابله ورځې وه نن وضعیت بیل دی او پرون د امارت اسلامي له لورې نه دا اعلامیه ورکړل شوې چې موږ خپلو ټولو جنګیالیو ته په تاکید سره امر کړی دی چې کابل ته له داخلېدو ډډه وکړي او د کابل په دروازو کې پاتې شي منتظر. موږ د دې اعلامیې قدرونه وکړه او ویل چې دا ډېر مناسب او په ځای تصمیم و یقینا د قدر وړ اقدام. کابل ته د جنګیالیو وسلو سره داخلېدل په دغه فرصت کې دا بدې پایلې لري د وراني ویجاړي د غارات د وینې تویېدو شخصي انتقامونو اخیستلو دې ته لاره ورکړي په همدې منتج کېږي. موږ د دې حمایت وکړ او قدرونه مو وکړه او د کابل شهرانو ته مو ویل چې تاسو د خپلې ساحې حوزې ولسوالۍ منطقې د امنیتي حوزو د دې امنیت په خپله وساتئ د ګزمو ترتیب ونیسئ د شپې ورځې ګزمې او د هغو کسانو مخه ونیسئ چې شرور دي د غارت په لټه کې دي کمین کې دي چې داسې فرصت ورته مساعد شي چې انتقامونه مو واخلي شخصي انتقامونه او غارت وکړي د دې مخه ونیسئ. اوس وضعیت بیا بدل شوی ده. نو خو پوښتنه هم دا ده چې تاسو غوښتنه دا وه چې طالبان دې له وسلو سره ښار ته نه داخليږي خو اوس خو طالبان داخل شول معنا چې ستاسو غوښتنه ونه منل شوه. عرض مې دا ده چې زه اوس هم په طالبانو باندې تاکید کوم چې د دوی مسؤلین دي سبا ته کابل ته راشي اړوند مسؤلین سیاسي نظامي خپل افراد هم کنټرول کړي او دلته وضعیت هم اداره کړي د خونړیو پیښو مخنیوی هم وکړي. زه اوس هم په دې باندې تاکید کوم چې د دوی د قطاعاتو وسلوالو قطاعاتو راتګ کابل ته مفید نه ده. دغه په ځای غوره دا ده چې اول دوی مسؤلین دلته راشي له اړوند چارواکو سره هم
لازم بحثونه وشي، مناسب تصمیم ونیول شي، لغه نه وروسته بیا په مناسب توګه هغوی کابل ته داخلېدو فیصله وکړي. خو اوس خو داسې بریښي ریپورټونه وایي چې دوی ارګ ته حتی رسېدلي دي، یعنې کابل ته داخل شوي دي. نو دغه شورا چې تاسو یې غړیتوب لرئ په دې برخه کې څه کولی شي چې طالب ته قناعت ورکړي؟ په هر صورت غیر له دې نه چې موږ هغوی ته مشوره ورکړو بل څه نشو کولی. او فکر بله پوښتنه دا پیدا کېږي د ډېرو افغانانو سره چې څنګه داسې پېښ شول چې سملاسي ناببره دغسې یوه کیسه وشوله چې فکر نه کوئ چې دغه یو ډول د واک د تشې رامنځته کېدل هم احساسېږي. ولسمشر غني څنګه ولاړو، له تاسو سره یې تماس نیولی و که نه؟ ډېرې پیښې د انتظار خلاف دي. چا تصور نشو کولی چې ولایتونه به داسې زر د کابل حکومت ته سلطې وځي. خبره به په څو ورځو کې د کابل شاوخوا ته را رسېږي او بالاخره به چارواکي هم د تېښتې لار غوره کوي او افغانان به همدغسې په دې حالت کې پرېږدي. چا د دې انتظار نه کولو. په هر صورت دا پیښې په ډېر سریع توګه رامنځته شوي دي او وجه یې هم تر ډېره حده پورې دا ده چې ولس له دغه نظام نه ستړی شوي و، ستومانه و، تغییر یې غوښت، مثبت تغییر. د دغو چارواکو چې دوی په سیمو مسلط و، په ټول افغانستان مسلط و، دوی ځورېدلي، کړېدلي، کورونه یې وران شوي دي، ځمکې غصب شوي دي، هجرت ته مجبور شوي دي، زوی ورور یې وژل شوی ده، 6 میلیونه مهاجر دي، 3 میلیونه په داخل د هېواد کې اواره دي، ټول د دوی له لاسه، د همدغه نظام له لاسه. او دا نظام هم سل په سلو کې متکي و په بهرنیو ځواکونو باندې. د بهرنیو ځواکونو له وتلو نه وروسته هیڅ افغان داسې فکر نه کوي چې دا بس د لنډې مودې لپاره دوام وکړي. او تاسو ولیدو چې په هرې سیمې کې چې ولسوالۍ د حکومت له سلطې نه وتلې، سقوط یې کړی د دوی په اصطلاح، د مخصوصا په شمال کې چې په ډېره سریع توګه یو په بل ولسوالۍ له مقاومت او جنګ پرته د حکومت له سلطې نه وتلې. دلته د طالبانو ځواکونه له جنوب نه دي راغلي، د پښتون میشتو ولایتونو نه. بله حکمتیار صاحب یو بله پوښتنه چې منطقي خلک راپورته شوي دي. واقعیت دا ده چې دا یو تقریبا یو ولسي پاڅون و، یو ولسي پاڅون د دې نظام مقابل کې چې بهرني ځواکونه وتلي دي. دا نظام مربوط په همغه بهرني ځواکونو پورې هغوی راوستی و، هغوی تعمیل کړی و او د هغوی له وتلو وروسته د دې نظام د پاتې کېدو تصور هیڅ چا نشو کولی، نه افغان ولس، نه د امنیتي ځواکونو، د دولت امنیتي ځواکونو. دلته روحیه نه وه، مورال نه وه، هېڅوک په دې باندې نه پوهېدي چې ولې به هغه خو صحیح ده. خو حکمتیار صاحب پوښتنه دا ده چې یو ډول ناڅاپي دا هر څه رامخته شول. موږ داسې اورېدلي وو چې تاسو هم د یوه پلاوي یا د یوې شورا په غړیتوب کې ځئ، قطر ته به ځئ، مشورې به کوئ، او دغسې یو ناڅاپي خبره چې دا رامنځته شوله دغه غیر منتظره نه ده؟ دا خبره ډېر له ځنډ وروسته شوې ده. پرون نه بله ورځ په دې فیصله شوه ده. له دې نه وړاندې داسې تصمیم هم نه و. له هغه نه وروسته چې اشرف غني هیات ته وویل، بله ورځ دوی په هر کې غونډه درلودله، د غونډه کې وویل چې ګواکې دی د اقتدار لیږد ته انتقال ده، یو هیات یې ټاکلی، په دې هیات کې زما نوم هم نیولی. ما ویلي و چې یوازې په هغه صورت کې چمتو یم چې په دې هیات کې د غړي په توګه لاړ شم چې اول له دې نه مطمئن شم، دا تضمین شي چې اشرف غني به اقتدار په سوله ییزه توګه یو انتقالي حکومت ته لیږدوي. له هغه نه وروسته زه چمتو یم. دا د نن پرون خبره ده. نو بیا ولې داسې ونه شول دغه څه چې تاسو هم ټینګار پې کړی و او خلکو هم همداسې فکر کاوه د موقتي حکومت خبره کېدله، ولې دا هغسې ونه شول او اوس نه درته ښکاري چې یو ډول ګډوډي رامنځته کېدی شي، د خلا تشه احساسېدی شي؟ د دې مسؤلیت ټول په لومړي سر کې د کابل حکومت ته متوجه ده، د هغوی په غاړه دی. دوی بس همدا غوښتل خبره دې حد ته راورسېږي. له بلې خوا د دې مسؤلیت تر زیاته حده پورې په بهرنیو ځواکونو باندې ده، هغوی ته متوجه ده. هغوی دغسې حالت رامنځته کړ. هغوی کولی شو د چارواکو لاس تاو کړي او دې ته مجبور کړي چې له سوله ییز د اقتدار له سوله ییز لیږد سره توافق وکړي، ولې دا کار یې ونه کړ. لاړل او اوس د دې سیاست همدغسې چې اوس دوی بیا ځواکونه رالېږي. د B250 طیارې راولېږلې
خو هغه هم د داسې خلکو په حمایت کې چې هغوی ډېره بده سابقه لري، ولس ورنه کرکه او نفرت لري، نتیجه هم د بېګناه خلکو په وینو کې رغړول همدومره مسؤلیت ته ډېر عاده پورې د بهرنیو ځواکونو په دې دی چې هغوی نو کچېرته د بهرنیو ځواکونو خبره کوي حکمتیار صاحب چې تاسو اشاره کوي چې ګواکې د هغو د بهرنیو ځواکونو مرسته ولسمشر غني سره، خو اوس خو معلومیږي چې هغسې هم ونه شول. په خپله د ولسمشر غني استعفا تاسې منئ، استعفا یې ورکړې ده، په څه ډول شرایطو کې ولاړه؟ هغه استعفا نه ده ورکړې، بس په پټه وتلی ده، هېڅوک هم نه دي خبر، څوک خبر کړي هم نه دي، د درې ملګرو سره بس وتلی دي، په دغسې حالت کې وتلی. نو دا اوسنی حالت بیا څنګه ارزوي په دغسې حالت کې کله چې د ولسمشر د یو هیواد استعفا ورنه کړي او دغسې حالت راځي، دې ته په کوم نظر ګورئ؟ دا هغه څه و چې باید نه وي شوی. په کار دا و چې ټولو احساس مسؤلیت کړی، په دې خپل مظلوم ولس باندې ترحم کړی وای، د سوله ییزه لارې غوره کړې وای، دې سره توافق کړی وای چې قدرت په سوله ییزه توګه داسې حکومت ته انتقال شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي. متاسفانه چې هغوی دا لار غوره نه کړه. داسې احساس کوم چې دغو چارواکو اصلا غوښتل چې په سوله ییزه توګه اقتدار یو نوي حکومت ته انتقال نشي، ځکه که داسې حالت راغی بیا خو به له دوی سره محاسبه کېږي او دوی له همدې محاسبې نه د تېښتې لپاره دغه لار غوره کړه چې تر اخري سلګۍ پورې مقاومت وکړي او په داسې حالت کې وځي چې په کابل کې هم خونړی جنګ. همدغه پوښتنه ده چې که فکر مو یې له تاسو نه نیولې تر نورو سیاسیونو پورې دوی ورسره خبرې کولې، په اصطلاح اجماع یې ښووله او د همدغه توافق لپاره چې تاسو وایې دغه باید شوی وای، خو ولې ونه شول؟ له تاسو سره په دې غږېدلی و که نه دی؟ موږ ډېره اوږده موده کېږي چې له هغه سره نه ناسته درلودله، نه مذاکرات، یو ځل یو درې اړخیزه ناسته وه چې په هغه ناسته کې د توافق وکړ چې له انتقالي حکومت سره او دا به لنډمهالی غیر ائتلافي به وي، قدرت به په جنګي لورو هم نه ویشل کېږي، په سیاسي ګوندونو باندې به هم نه ویشل کېږي، دنده به یې فقط د انتخاباتو ترسره کول وي، د طالبانو ټول زندانیان باید خوشي شي، د تور فهرست نه د هغوی نومونه حذف شي، د موقت اوربند مشروط چې دا قابل د تمدید وي، چې که د دواړو لورو شرایط تامین شول دا په دایمي اوربند باندې بدل شي. له دغو خبرو سره هغه توافق وکړ، ولی 2-3 ورځې بعد چې مو لیدو بیا هغه له د خپلو ټولو خبرو په شا سوی و.